السلام علیکم کتونکو د یو نوي پروګرام سره د یو نوي ویلاګ سره تاسو ته وړاندې حاضر یم کتونکو نن به زه تاسو له د رستم صدوم علاقې چکر در کوم او د رستم صدوم د علاقې سیر به په تاسو باندې کومه کومه چې یو قدیمي علاقه ده او د هغوی ډیر سیزونه هم مشهور دي ان شاء الله د ننني پروګرام کې موږ تاسو ته هغه سیزونه هم ښیو چې کوم سیزونه د رستم د صدوم د علاقې ډیر زیات مشهور دي خلک ورله لرې لرې راځي هم نو ان شاء الله پوره چکر به په تاسو باندې رستم صدوم د علاقې وهمه خو هغه یو عاجزانه درخواست کوم ملګرو چې تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ د یوټیوب چینل وزټ وکړئ زموږ یوټیوب چینل جاوید وفا ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ که ویډیو مو خوښه شوه ښایسته وه مزه یې درکړه نو ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او خپل کمنټس خپل رایې موږ ته ضرور راکړئ راځئ ملګرو موږ سره کتونکو دا مخامخ د رستم صدوم علاقې مشهور تیل مشال آیلز دکان دی کم چې د رستم صدوم د علاقې مشهور تیل دی کوکینګ آیلز دی د شړشمو تیل دی کم چې بهر ملکونو ته هم ډیر خلک یې په ډیره مینه باندې او لرو لرو ځایونو ته د دې ځای نه غواړي نو دا هم هغه تیل هغه ځای دی مشال آیلز چې یو ډیر ځانګړی مقام لري په رستم صدوم علاقه کې دا هم تاسو کتلی شئ ملګرو کتونکو دا د رستم صدوم علاقې بازار دی د کم د رستم صدوم د علاقې چې باقاعده آغاز د دې بازار نه کیږي او په دې کې د دې علاقې تر ټولو نه زیات ښایسته غټ د شاپینګ کولو د سامانونو اغوستلو تر ټولو غټ مارکیټ هم موجود دی کتلی شئ ملګرو ملګرو دا د رستم علاقې د خوړ پول دی چې یو طرف ته تبلیغي مرکز هم موجود دی او په دې باندې ډیرو ملګرو ډیرو ورونو د رزق حلال ذریعې هم ځان له لګولي دي څوک فروټ خرڅوي نو څوک سبزي خرڅوي مختلف د رزق د حلال رزق ګټلو ذریعې په ځان له روانې کړي دي او یو ښایسته نظاره ده او ډیر ښه خلک دي دا هم تاسو کتلی شئ ملګرو دا د رستم صدوم شیرین خان چوک دی د کمې نه چې یو روډ بیړوچ ملندرې سرملنګ ته تللی دی
او بل روډ د دې په خوا بونیر پیر بابا ته تللی دی. دا یو ځان له یو ځانګړې ښکلا لري د رستم صدوم علاقه کې شیرین خان چوک. کتونکو دا د رستم صدوم بیړوچ علاقې مالټي دي. د ډیرو لرو لرو ځایونو نه هم خلک دلته راځي د دې د لیدلو دپاره د دې د خوړلو دپاره. یو مزیدار یو مشهور ځای دی. مشهوره مالټه ده د رستم صدوم د علاقې بیړوچ مالټه. دا هم تاسو کتلی شئ. دا سملګری ناستي دوی هم راغلي دي مالټې خوري او د هغوی نه خوند او مزې اخلي. دا هم د رستم صدوم د علاقې یو ښکلا ده چې تاسو کتلی شئ زموږ په سکرین باندې.